د پاکستان امنیتي ځواکونو بلوچستان کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې خپلې هټۍ او د اوسېدو ځایونه پرې نږدي نو دوی به یې په زور ونړوي. بل لور ته له پاکستانه تازه راایستل شوي افغان کډوال وایي هلته پر کډوالو د ژوند کړۍ دومره تنګه شوې چې شتمني یې لوټل کیږي او دوی له دلیل او جرم پرته زندان ته اچول کیږي. مسؤلین هم پاکستان کې له افغان کډوالو سره د کیدونکي چلند په اړه اندېښمن دي او وایي یوازې په تیره یوه اونۍ کې 8500 افغانان له پاکستانه راایستل شوي دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو د ثبت مسؤل عبداللطیف حکیمي په دې اړه ټولو نیوز ته ویلي چې پاکستان کې د وضعیت خرابېدو سره هغه کډوالو د راستنېدو بهیر هم چټک شوی دی او یوازې تیره اونۍ کې څه باندې 8000 کډوال د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستانه شوي دي. د معلوماتو پر بنسټ پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونو له امله د سپین بولدک ترڅنګ د هلمند ولایت له بهرامچۍ لارې هم د راستنېدونکو کډوالو شمېر زیات شوی دی. مسؤلین وایي تیرو 9 ورځو کې له یادې لارې 3540 افغانان په جبري ډول هېواد ته راستانه شوي دي.